ولسمشر محمد اشرف غني وایي څو کاله وړاندې د افغانستان د اوبو مدیریت یو خوب و، خو اوس دغه خوب په حقیقت د بدلېدو په حال کې دی. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې همدا اوس په ټول هیواد کې د اوبو د یو شمېر بندونو، کانالونو، سربندونو او چکډیمونو کارونه بشپړ شوي، یو شمېر نور د تطبیق په حال کې دي او ځینې تازه پیل شوي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو 10 ورځو پر مهال د هرات انجیل کې یو شمېر چکډیمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول، د کندوز د خوشتیپې او د لغمان د شکرمان کانال چارې بشپړې شوې او بغلان کې د اجمیر کانال د بیارغونې او پکتیکا کې د پلتو د بند چارې پیل شوې. اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د کمال خان چارې بشپړې شوې. د دې ترڅنګ د شاه و عروس او شورابک بند 99 سلنه چارې بشپړې شوي دي. په کجکي بند باندې کار روان دی، په مچلغو بند باندې کار روان دی، په دهنه بند باندې کار روان دی، په بخش آباد بند باندې کار روان دی، په روزګان ولایت کې په شفلوغ او سراب بند باندې کار روان دی، د فلتو او تورای بند باندې کار روان دی. د دې ترڅنګ په څو نورو بندونو باندې کار روان دی او 44 نور بندونه په پلان کې دي چې په 1400 کال کې به په نوبت سره چارې پیل کیږي. د دغه بندونو د عملی چارې به په حمل میاشت کې د ولسمشر لخوا تایید شي او بیا به وروسته چارې پیل کیږي. د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین او د چارو کارپوهان د اوبو مدیریت او د بندونو جوړولو ته د ولسمشر غني لیوالتیا د پام وړ او د افغانستان په ګټه ګڼي. دوی وایي د ولسمشر غني په دوره کې د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې چې څومره کار شوی په تیر لنډ تاریخ کې یې ساری نه لیدل کیږي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په اند د اوبو له مدیریت سره د افغانستان کرنه، صنعت، اقتصاد او ټولې برخې وده کولی شي. افغانستان چې یو غرنی هیواد دی د زراعت لپاره ځمکې کمه لري. فلحال په افغانستان کې 9 میلیون هکتار ځمکه د زراعت وړ ده چې د اوبو د ناسم مدیریت له لاسه فلحال اوس مهال یوازې 4 میلیونه هکتار ځمکه خړوبېږي. د اوبو د مدیریت او د نویو زیربناو جوړول به په افغانستان کې د زراعت ځمکه پراخه کړي او نور زیات ځمکه به خړوب شي چې دا به مستقیم د افغانستان ولس په ژوند او د په ملي بودیجه باندې مستقیم تاثیر ولري. د غني دولت د اوبو مهار کول او بندونو جوړول ته ځانګړې لیوالتیا او مینه لري او دغه کار وړتیا هم لري، په دغه کار تجربه هم لري او په دغه کار کولی شي افغانستان له خودکفایي او په خپلو خپو ودرېږي، ځکه اوبه د ژوند اساسي ماده ده او اوبه هغه څه دي چې بدون له اوبو څخه ژوند ناممکن دی. داسې هم ویلی شو چې له نفت او د سون مواد څخه د اوبو ارزښت لوړ دی، ځکه نفت او سون مواد بدیل لري مګر اوبه بدیل نه لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانان ولسمشر غني ته د اوبو د مدیریت د اتل لقب ورکوي او د کارونو ستاینه یې کوي. دوی وایي ولسمشر د افغانستان د اوبو مدیریت سره د هیواد د عزت او ابرو دفاع کوي او په یاده برخه کې ټول افغانان ملاتړ کوي. د اوبو د مدیریت او د بندونو د رغونې چارې په داسې مهال ګړندۍ شوي چې تېره میاشت د ایران پارلمان افغانستان کې د یو شمېر بندونو جوړېدل د خپل هیواد لپاره خطرناک ناورین یاد کړ.